یو ولی د زمانې و د خپل دور پیر روښانو پر افغان ولس مینو پر افغان وطن قربانو. رضا محمد رضا دا شعر د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د مرستیال مشر تاریخ پوه او لیکوال عبدالرحیم خان مندوخیل په اړه لیکلی چې د شنبې یا خالي پر ورځ ومړ. مندوخیل صاحب اتیا کلن و او ټول عمر یې د پښتنو د حقونو لپاره مبارزه کړې. د فیسبوک په دې ژوندۍ خپرونه کې مو زه په امیر ساحل هرکلی کوم. په دې لنډ باز کې به د مندوخیل صاحب د ژوند، کار، مبارزې او لیکنو په اړه درته معلومات درکړو. په خپرونه کې زما همکار قاسم خان مندوخیل را سره دی. قاسم خان مندوخیل د عبدالرحیم مندوخیل په څیر د ژوب اوسیدونکی، خبریال او په تیره بیا د مندوخیل صاحب په هغو شاګردانو کې راځي چې نه یوازې یې له هغه څخه زده کړه کړې بلکې ورسره ډېر نږدې پاتې شوی دی. په دې خپرونه کې له قاسم خان مندوخیل سره د خبرو ترڅنګ د عبدالرحیم مندوخیل د ورور، زوی او د ګوند د اطلاعاتو مرکزي سکرټر ویډیویي خبرې هم اورئ. نو لومړی خو قاسم خان صاحب ستړي مشي درته وایم، له کوم وخته تاسې مندوخیل صاحب پیژنده؟ امیر جانه چې سترګې مې غړولې دي لکه یو انسان، یو لوی شخصیت چې ته په ژوند کې پیژنې هغه رحیم صاحب و. رحیم صاحب موږ کوچني و، دی به زموږ د بابا دکان، زموږ د بابا د سپیر پارټس دکان و په ژوب کې یو وړوکی پارک دی د ظریف شهید په نامه. نو هغه پارک سره به زموږ د بابا وړوکی دکان و د سپیر پارټس، هغه ته به راتلی او په هغه کې ما دی پیژندلی. خو یوه ورځ بابا زه دته ور ولږم چې د رحیم صاحب له کوره به کتاب راوړي. نو ما په اول ځل چې د کور ولیدی یو کتاب و، د هغه زما اوس هم یاد دی، مختصر تاریخ عالم. زه به 9 کلن یا 10 کلن وم، دا ما د ده له کوره راوړ دا کتاب. نو ما د ده کور هم ولیدی، ډېر د غریبۍ کور یو، خو دغه کور هم بل چا ورکړی و، کرایه نه ځي نقصه، دوی سید بادشاه صاحب کور و. د سید بادشاه صاحب کور و. ستاسو د محترم پلار سره د دوی څه تعلق و؟ زما بابا له ده سره په ګوند کې و. نو په ګوند کې و، بابا شاعر هم و. نو زموږ بابا دکان ته به دی راتلی، بیا به بابا شعرونه هم ورته ویل، هر ورځ به یو نوې غزل لیکلې وه. نو دغه وخت په افغانستان کې هم انقلاب راغلی و، دا د اتیاو. زه رحیم صاحب له 78 پیژنم، 78 88 بیا دغسې تر دا پرون نه پورې. صحیح. ښه، رحیم صاحب سره چې تاسې واست، یو خو وړوکتوب کې کتاب پسې ورغلی، کور ته یې ورغلی، کور مو ولیده چې بیا سره لږ رالوی شوی او د رحیم صاحب د شاګردانو په دغه کې راغلی چې سیاسي روزنه یې ستاسې کوله. په هغې وخت کې د رحیم صاحب شخصیت څنګه درته معلومېده؟ څه قسم یو انسان و؟ لکه که چاته یې ورپېژنئ، یو تصویر یې جوړوئ، نو څنګه یې جوړوئ راته؟ رحیم صاحب لکه موږ چې ځوانان و هغه وخت اتم جماعت، نهم لسم یا بیا داسې FSC پورې. نو د رحیم صاحب سره په ژوب کې یو چوک دی، ځینې پښتونستان چوک ورته وایي، ځینې په بل نامه بولي. دې چوک کې به رحیم صاحب له ځوانانو سره کښېنستی، د خپلو ګوندي ځوانانو سره. نو بیا به ځوانان وراتلو، رحیم صاحب هر سړي ته پورته کېدی، روغبړ به ورسره کولی او ډېر شفیق سړی و. او کله چې به روغبړ کولی یا به کور ته هم ورغی، نو ده به بیا تا سره ځاني پوښتنه هم کوله، یو به عمومي روغبړ وکړ، بیا به وروسته پر تا راوګرځي چې په امیر جانه څنګه یې، بابا د څنګه دی، کور د څنګه دی. یعنې ته به یې د کور، لکه د کور یو شخصیت ته تا پوښتنه کوي، د کور یو سړی. کله به تاسو له ده سره ډوډۍ خوړله، ده به تا ته خامخا ډوډۍ در نږدې کوله، یا به میوه وه میوه به دې نږدې، یعنې دومره خپلوي وایي هغه په انګریزي کې چې اټیچمنټ ورته وایي. دغه خپلوي او د ده جاذبیت او مقناطیسیت داسې و چې په ژوب کې به رحیم صاحب چې به کوټې ته ولاړ، یا به پېښور ته ولاړ، یا به اسلام آباد ته، په ژوب کې به اوازې وي یا ګنګوسې وي چې رحیم صاحب کوټې ته تللی دی، یا رحیم صاحب راغی، یا رحیم صاحب راغی. نو د ده کور ته به خامخا په ډلو بیا ځوانان ورتلل روغبړ ته. نو چې کله به خپل ژوند څنګه تېراوه؟ دوی خو ډېر، ما تاسو ته وویلې چې په خپله به رحیم صاحب ته به کله کله به یو څوک ورغی، پیسې به ځینې غوښتې، په دې چې د ده رنګ، د جامې داسې اغوستې، تاسو په تصویر کې هم وینئ لکه یو میلیونر چې دی، یو اربپتی کروڑپتی سړی، په دې صفا جامې جامت کړی، ښایسته سړی هم و. نو خلکو به دا خیال و چې پیسې به هم ځینې اغوښتې، که نه وي رحیم صاحب 1 روپۍ هم نه لرله. زه به دا وایم چې رحیم صاحب کېدای شي که اول اکاونټ خلاص کړي، بانکي کاته، دا به وخت خلاصه کړي چې کېدای شي سرکار ورته ویلي چې پارلمان کې ته ممبر یې، د سینیټر شو، نو هغه د اوله تنخوا به نور، زما به یقین نسی چې د ده به د بینک خاته وه. صحیح.
که ستاسو خوښه وي داسې به وکړو چې خپلې لومړۍ ویډیو ته به ورشو. د عبدالرحیم مندوخیل زوی ډاکټر بایزید خان نومیږي. دا بایزید روشان چې دی دا رحیم صاحب له بایزید روشانه ډېر متاثر و. رحیم صاحب وایي چې بایزید روشان د پښتني او افغاني مبارزه وطني کړله. صحیح. د همدغې وطني کولو ته به راځو. ډاکټر بایزید خان چې دی دا د رحیم مندوخیل صاحب زوی دی او دی وایي چې پلار به یوازې په اخترونو کې په کور او نور به هر وخت په سیاسي فعالیتونو کې مصروف و. دی د خپل پلار کیسې کوي. نو راځئ چې دا ویډیو وګورو. زما نوم بایزید دی، زه د مشر زوی یم او پیشې له لیازه ډاکټر یم په ژوب کښې. د یو پلار په حیثیت زما په خپل عمر 45 کاله ته رسېږي، لیکن دا داسې دور دی چې دا تقریبا دی چې زه معصومه ده په دې دور کې دی له موږ ډېر جلا اوسېدلی دی. ډېر کم به دی کور ته راتلی. په سیاسي سټرګل کې به دی اکثره منه له پېښوره ونیسي تر دې ځایه تر کراچۍ تر یو بله ځای دی ډېر زیات له موږ لرې و. په دې حالاتو کې به داسې اوسي که به دی کور ته م راتلی دا د دی یو طریقه وه چې دی به ګډ کال ورکوم لیکن اخترونه به د کور ته را رسول. دا د دی یو هغه و او دا هم د دی یو اکثره موږ ته دا خبره دی ډېره کوي دی پښتون په کار دی چې هر ځای ځي خپلې مزدوري کوي، که یورپ ته ځي که خلیج ته ځي که د دنیا نورو ملکو ته ځي. نن سبا تګ راتګ ډېر شروع دی خو خبره دا ده باید خپل مژوی خپله علاقه خپل وطن ټینګ وي. داسې نه چې زموږ ګډ تعلیم یافته خلک هغه خلک پوهان خلک داسې نه چې دا ګډ ورځ په ورځ مایګریټ شي. نو داسې دی د خپل هم داسې یو طریقې کار و چې د کور له ژوبه تر اوسه له ځان سره نه په کوټه کې جوړ کړی دی، نه پېښور کې، نه په اسلام آباد کې. په دې کې ډېر نازولي مشران ملګري زموږ لکه رزاق لالا نور ملګري هغو به هر وخت دا خبره ورته کوله چې موږ به دلته ستا کور جوړ کړو، ته کور راوله، ستا به د خرچ مسله نه وي، دا به لیکن پر دې باندې به دی انکار کولی. او طبیعتا داسې و چې دی په خوراک کې داسې نه و چې د به یې خامخا مطالبه کوله چې یا دا شی یا دا شی یا دا شی چې کور به څه پاخه و دا به د ډېر زیاته په هغه خوښه ډېر زیاته خوړل. او په میلمنو کې ډېر حساس و، ډېر زیات حساس و چې میلمه به کور ته راغی چې هر څه به و د میلمه خدمت او میلمه تر ځایه رسول او میلمه سنبالول په دې شیانو کې ډېر حساس و. او په هغه کې چې وګورې په کورني ماحول کې زموږ ډېر داسې ساده غوندې ماحول چې مانه داسې اوسمره چې موږ یو 10 کاله سوي دي بلکې 18 کاله سوي دي چې موږ په ژوب کې له کرایې له مکانه یو خپل مکان ته راشیفټ شوي. هغه هم داسې اوس ورځ موږ د نورو د ورونو په کومک یو ګډ مکان جوړ کړی دی او دغسې اکاګانو ځان ته مکانونو. زموږ د ده 3 ورونه وو. د ده مشر ورور محمد رسول خان و، دوم بیا دی و، دریم بیا معصوم خان و، څلرم عبدالعزیز خان و. په دې کې زموږ محمد رسول الله چې و دا مصر دا ټیکهداري یې کوله کمه دی ډېر زیاته سپورټ کړی دی. زموږ اکا چې و د ډېر دا یو کلیوال اکا و چې په کلي کې به اوسېدی معصوم خان او عبدالعزیز بیا یو کوچنی غوندې سرویس و چې زموږ دا ګډ 4 سره کور به سنبال کړي وو. نو د ده داسې و چې زور به خدای سه پر دې به پر تعلیم به زور و، پر ایجوکیشن به زور و، پر افغان سیاست به زور و، پر پښتونستان به زور و، پر پښتونخوا پر سیاست به زور و، پر پښتونخوا جغرافیه به زور و. زور به دا و چې باید خپل لیټریچر ووایو، که خوشحال بابا دی، که ارزاني صاحب دی، که حمید بابا دی، نور که ایمل خان دی، که دریا خان دی، دا په کار دی موږ ټول مطالعه کو. جغرافیه په کار دی موږ ګډ مطالعه کو. نو دی به د خپلې جغرافیه ته ډېر اساس و. دا به یو مبالغه غوندې خبرې که زه دا وایم د دنیا جغرافیه خو په میلو کې وي، حتی کې دی به په انچانو کې د انچ به هم زایم ده به د افغان ملت په حواله د افغان ټاټوبي په حواله زایم دی به د یو انچ ډېر د علمبردار اوس په کار دی موږ خپله جغرافیه وساتو، بیا خپل کلچر وساتو. د خپلې ډېرې ساده جامې وې، ډېرې ساده جامې به یې اچولې، خپل یو خاص ډرس و، ټیکری به و، هغه به و، یو بوټ به و، یو وخت ډېر وخت به ورې چوټې به وې او کله به داسې په ودو مدو کې په شادیو کې لونګۍ هم تړله. دا یو د هغه و څه نمایش او معاشیت له لحاظه زموږ داسې سیمپل د ټوله زندګي داسې ډېره سیمپل. دا و چې د یو وکالت 10 کاله ښه فعال وکیل واوسېدی له بختیار د غسر په شاګردي کې او بیا کول، لیکن په زما خیال دی په 83 یا 82 کې د وکالت پرېښولی. ډاکټر بایزید خان و چې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د مرستیال مشر عبدالرحیم مندوخیل زوی دی او د خپل ژوند د پلار د ژوند او د خپلې کورنۍ د ژوند په اړه معلومات ورکول. قاسم خان مندوخیل صاحب ده وویلې چې پلار به یې یوازې په اخترو کې کور ته راته، نور به په سیاسي فعالیتونو کې مصروف و.
خپل کور ته نه راته د عبدالرحیم مندوخیل کور که تاسې بیانوئ کومه لکه تاسو چې بایزید خپله خبره وکړه د بلوچستان کې دوی د پښتني سیمې ته جنوبي پښتونخوا وایي بالکل جنوبي پښتونخوا د رحیم صاحب کور یعنی په بوري کې به په کوټه کې سنځاوي کله عبدالله شهرګه سیوی بیا خپله کوټه کې هم له هرنایي او داسې دا نور سیمې چې دي رحیم صاحب په دغو سیمو کې ګرځېدی او د دې وجه دوی کیدای سي یو دا و چې کله پښتونخوا نیشنل پارټۍ چې خان شهید عبدالصمد خان اڅکزي جوړه کړې وه هغه څنګه چې ګوند جوړ کړ په لنډو کلونو کې دی په شهادت ورسول سو په بمونو باندې شهید کړل سو نو پارټۍ تاندوله او د دې پارټۍ جنرال سیکریټري خالد خان هغه په پیپلز ګوند ګډ سو ځینې نور ملګري ورسره وو نو دا تان د پارټۍ په یو حساب رحیم صاحب ته ورپاته سوه او محمود خان هم ځوان و هغه انجینرینګ کړی و نو دا ګوند دته ورپاته سو د دې ګوند بنیادونه جوړول دا ګرد کار د په غاړه صحیح بنیادونه چې کله جوړیږي د ګوند د هغې لپاره یوه نظریه پکاروي او دا ډاکټر بایزید خان هم په ویډیو کې دا وویلي چې ده غوښتل چې افغانان او پښتانه خپله یوه جغرافیه ولري تاسو چې د ده شاګرد واست د مندوخیل صاحب تاسو ته نه څه زده کړه وکړه نظریه یې درته څه شی ښکاره کېده زه به لکه تاسو ته یو مثال درکړم په الوتکه کې د 1995 کال به و یا 95 یا 94 اسلام آباد پېښور له پېښوره بیا دیر اسماعیل خان بیا له دیرې تر ژوبه زما تره ډاکټر حسن له ده سره سپور و په دا الوتکه کې موږ راسپاره وو له بره څخه د وطن هر غر دته معلوم د وطن هر رود هر سیند دته معلوم هر کلی ورته معلوم دغه کې دی داسې وکړو چې د وطن سره مینه چې دي د رحیم صاحب دا فلسفه لکه دی زه دا وایم چې لکه خوشحال خټک وایي د افغان په ننګ مې وتړله توره نو د رحیم صاحب دغه د افغان ننګ مبارزه چې ده دا یې سیاسي او ساینسي کړله او د هغه لپاره د ګوند هغه کړ یونټونه یې جوړ کړو پارټۍ چې ده هغه یې په افغان ننګ باندې ودروله چې موږ به پاکستانګیر یا هندګیر یا روسپالوی سیاست یا هغه کمیونست دورې وي هغه موږ به راځو کابل فوکسډ یا کندهار فوکسډ یا کوټه یا پېښور موږ به افغان ډوله سیاست کوو نو دغه د سیاست کمال و چې له پاکستانګیرو پارټیو کې د دریځ دا و چې په پاکستانګیرو پارټیو کې یا په هندګیر پارټي کې لکه باچا خان او صمد خان اکا چې له هندي ګوندونو کې له کانګرس سره ملو کله چې ویش راتلی د هند بیا پښتانو هیچا نه وغږول انګریز نه وغږول نو کانګرس او له دې غاړې مسلم لیگ خبره وکړله له انګریز سره پښتنو چې دا په لکونو مبارزه وکړله یا دوی زندانونو ته ولاړو یا شهیدان سو دوی ته هیچا پوښتنه هم نه وکړله نو رحیم صاحب د دې فلسفې و چې موږ ته د پاکستانګیره پارټیانې یا هندګیره پارټیانې موږ ته ګټه نه کوي موږ باید ملیګره پارټي جوړ که زه داسې ووایم دا ستاسو خبره چې پر ځای د دې چې موږ ډیلي ته ګورو یا لاهور ته ګورو یا مسکو ته ګورو یا واشنګټن ته ګورو یا نور هیوادونو ته ګورو او د هغوی ځینې ماډلونه یا نظامونه راوړو او په خپل هیواد کې یا په خپله خاوره یې عملي کوو له دې بهتره دا ده غوره دا ده چې له خپلې خاورې دا غورځنګ وټوکېږي که وخت لرئ زه به تاسو ته د دې یو بېلګه به د ده دا کتاب چې دی د اردن افغان او افغانستان دې ته به په بله برخه کې د خپرونې ورشو دغه خبرې بیرته راکړو چې افغان ماډل افغان ماډل په دې دا ضروري دی چې دی وایي افغان ټولنه چې ده دا په خپل خصوصیت کې جمهوري ده اجتماعیت لري او دی وایي اجتماعیت لري او افغان ولسونه د خوی له لحاظه اجتماعیت لري چې په هغه کې یو خصوصي خپلوي ده یعنی پښتانه افغانان خپلو کې خپلوي لري یو خصوصي وفاداري لري او په خپل منځ کې داسې نظام و چې په هغه کې ولسواکي وه نو ځکه د دغه نظام د دغه ځانګړي خوی له کبله پښتنو افغانانو پر هند واکمني کوله دی وایي چې نور قومونه دغه خویونه نه لري یعنې موږ په ټولیزه توګه باندې ټولنه کې سره ګډ اوسېدلو او تکثیریت دی وایي د نړۍ لیکوالان هم دا مني چې پښتانه ریپبلیکن دي جمهوریت خوښ دي ولسواکۍ خوښ دي په دوی کې فیوډالي نظام نشته دوی یو مشر په خپله مرضي ټاکي لکه زموږ جرګه سیستم چې دی جرګه نظام
صحیح. زه به بلې ویډیو ته ورشم. دویم ویډیو رضا محمد رضا د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د اطلاعاتو مرکزي سکرټر دی او د دې ګوند او د جنوبي پښتونخوا په استازیتوب د پاکستان د سینټ یا مشرانو جرګې غړی هم پاتې شوی دی. دی وایي له 1980 او 88 زیږیز کال راهیسې له عبدالرحیم مندوخیل سره نږدې پاتې شوی او بیا ترېنه نه دی بیل شوی. دی د هغه د سیاسي ژوند په اړه معلومات راکوي. زه خو رضا محمد رضا یم، د پښتونخوا ملي پارټۍ مرکزي سکرټري اطلاعات یم، سینیټر هم اوسېدلی یم د پارټۍ په مهرباني. زما او د محترم د دریم صاحب خو کلي سره نږدې دي او بیا په قبیله هم سره ګډ وو، په علاقه هم سره ګډ وو. زه چې له 5 بعد بیا ژوب ښار ته راغلی یم د سبق دپاره. دا نو شپږ کې له 88 بعد 88 خو ما له ده سره ډېر دا د ورور دی، دا ما په دوستانو کې وو. نو بیا د رحیم صاحب له هغه وخته له 88 راونسه که زه دا په یقین سره وایم په 88 راونسه تر نن ورځې پورې زه د رحیم صاحب څخه نه یم لرې سوی او هر وخت کې د ده په سایه کې اوسېدلی یم. نو رحیم صاحب خو زه به دا ووایم چې په پښتون افغان کې رحیم صاحب خو به په صدۍ بیا پیدا کېږي. زما په نیز خو رحیم صاحب یو ډېر لوی انسان دی. څنګه چې زموږ دا سپ دی د لویو مشرانو د ملي قهرمانانو د اتلانو چې له ډېره پخوا یې راسمار کې، نو لکه موږ په تاریخ کې سمورو دا زموږ میرویس نیکه دی، دا احمدشاه بابا دی، بیا دا امان الله خان دی، دا خوشحال خان دی، دا لکه باچا خان دی، دا خان شهید دی. دغسې چې موږ د چا نمونه اخلو، رحیم صاحب بالکل د هغه قطار د هغې پایې یو ډېر لوی قومي مشر دی، قومي رهبر دی. او بیا زه دا وایم چې شاید په پښتنو کې په دا ژوندیو پښتنو کې چې اوس رحیم صاحب کې هم سا چلیږي ډېر کم خلک به داسې وي چې د دومره لوی مطالعې خاوندان په ګر سره بشري علومو باندې او ګر سره بیا پر عمومي یعنی د افغان پر علمونو باندې بیا پر تاریخ باندې او بالخصوص پر افغان تاریخ باندې. نو رحیم صاحب ډېر د لوړې پایې عالم فاضل دی او د ډېر لوی کردار خاوند دی. رحیم صاحب ما په نظر بالکل یو د زمانې یو ولی دی چې بالکل سړی حیران سي چې په ټوله زندگی کې ما په رحیم صاحب کې داسې یوه خبره د کردار د کمزوري نه ده لیدلې. هېڅ قسم دی د یو هوډ خاوند و، داسې څنګه نیولې وه دا وطن دپاره بدلون راولو، په هغه خبره کې دی دومره په کلکه ولاړ و او دومره باور و چې دا به زه تر سره رسوم او یقینا د یو ډېر لوی تحریک تر شا را جوړ کړ. په لومړي ځل باندې ده به دا خبره کوله چې د پښتون افغان تر ټولو لوی ملکیت د تر ټولو لوی اساسه پښتونخوا ملي پارټۍ ده، یو قومي جمهوري سیاسي پارټۍ منظمه چې خپل نظریات لري، خپل قومي اهداف، خپل جمهوري اهداف لري. دا د دې قوم تر ټولو لوی طاقت دی، د دې نجات وسیله دغه یوه ده. او هر وخت کې چې پښتون قوم خپل دغسې قومي لیډرشپ او قومي لښکر پیدا کړی دی، بیا د پر هندوستان حکمراني کړې دي، په سلاو کلو په خپل وطن کې ډېر زورور مملکتونه جوړ کړي دي، ډېر لوی نظام جوړ کړي لکه د بهلول لودي له زمانې، د بختیار خلجي له زمانې، د بشماره تر ابراهیم او بیا د شیرشاه سوري او د دې ټولو دا به د اراده و. رحیم صاحب د سیاست په حواله د خپل قومي فکر په حواله یو ډېر لوی سیاسي رهبر و، یو مصلح و، بالکل لکه بایزید روښان چې خپل قوم ته نوی بنیاد واچاو. دا پښتانه افغانان پر ټول هندوستان حکمرانانو لیکن خپل وطن ځینې پاته و، خپل مملکت ځینې پاته و. دا بایزید روښان و چې د افغان مملکت دپاره بنیادونه کېښول چې پښتانه افغان ته پر خپله خاوره خپل قومي ریاست پکار دی. دغسې رحیم صاحب د دې باني دی چې هېڅوک د دې خبرې باني نه دی. عبدالرحیم صاحب دا فکر چې د پښتونخوا وطن د پښتون افغان په خپلو قومي خپلو وطني بنیادو باندې خپله قومي پارټۍ پکار ده. داسې پښتونخوا ملي پارټۍ دا اوس زیاتره د قومو خپلې پارټیانې دي، د بلوڅو هم، د پښتانه هم، د سیندیانو هم. رحیم صاحب د دغه فکر علمبردار و چې د هر قوم خپله قومي جمهوري پارټي وي، بیا د محکومو قومونو بیا یو بل سره الاینس وي، اتحاد وي، زموږ ازادي عمل هم وي د خپلو قومي مسایلو د حل دپاره، او بیا د مشترکاتو دپاره له قومو سره د پنجاب له جمهور ولس سره بیا په نړۍ کې د نورې سیمو له دنیا سره بیا موږ په ګډه مبارزه هم کوو. نو رحیم صاحب ډېر لوی
انسان دی زما په نظر یو ډیر لوی سیاسي رهبر دی او ډیر لوی تاریخي مورخ دی. زه خو دا فکر کوم چې د جواهرلال د نیرو د پایې که یو څوک په پښتون افغان کې یو رایټر د تاریخ لیکوال وي هغه عبدالرحیم مندوخیل دی. نو زه خو دا وایم چې یو ولي د زمانې و، د خپل دور پیر روښان و، پر افغان ولس مین و، پر افغان وطن قربان و، د کردار ساره یې نه و، د تاریخ د علم کان و چې تر مرګه یې پر ژبه د افغانستان و. رحم وکړې لویه خدایه، لوی مؤمن و، لوی انسان او پښتونخوا به ټوله ژاړي د رضا خو لوی جانان. پښتونخوا به ټوله ژاړي ځکه به ژاړي چې عبدالرحیم مندوخیل د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مرستیال مشر د شنبې پر ورځ د 80 کلو په عمر کې ومړ او تاسې د همدې ګوند د اطلاعاتو د مرکزي سکرټر رضا محمد رضا خبرې اورېدې. ما سره په سټوډیو کې قاسم خان مندوخیل دی. د جنوبي اسیا د سیاست یوه ځانګړنه یا یو خصوصیت که ورته ووایو هغه دا دی چې په پاکستان کې یا په هند کې دا لوی سیاستوالان چې دي دوی اکثر زندانونو ته تللي دي. صمد خان نڅکزی هم و، غفار خان باچا خان هم و، ګاندي هم و، ټول زندانونو ته تللي دي. عبدالرحیم مندوخیل زما په خیال کې زندان ته نه و تللی. دی د زندان ډیر خلاف دا وایي چې یو خو داسې د پښتنو ګوندونه چې دي هغوی پر ساینسي بنیادونو نه دي او بل په ګوندونو کې لیډرشپ ډیر کمی لري، مخکښه رهنما لارښودان ډیر کم وي. که لارښود زندان ته ولاړ سي له ولس سره او له ګوند سره یې رابطه پرې کېږي. نو دی بیا دا ویلي چې د پښتنو د زندان کوټه یعنی هغه وخت پوره شوی دی. صمد خان اکا هم 13 کاله زندان تیر کړی دی، باچا خان تر هغه زیات تیر کړی دی. دا د زندان کوټه پوره ده. نو چې کوټه پوره ده او د ولس سره تړلی پاتې شي لیډر، نو دی چې کله له ولس سره تړلی او چې کور ته به هم په اختر کې ته هلته تاسو څه وینئ څه یې کړي دي؟ نو زه به تاسو ته لکه دوې کیسې وم، دا به اتفاق وي یا کیدای شي هغه وي. 1983 کې خان شهید صمد خان اڅکزی مري، په 1983 کې د جمهوریت جلوس راوځي په کوټه ښار کې، هغه پر محمود خان اڅکزي باندې مخامخ پولیس هوایي ډزې وکړي، بریدونه ورباندې وکړي. په هغه کې محمود خان ژوندی راووت خو د دغه ګوند 15 کسان شهیدان شو. په دا 83 وروسته هم ګوند دته ورپاته شو رحیم صاحب ته. نو له 83 تر 88 چې بیا محمود خان بیرته راځي، څوک وایي افغانستان ته تللی فرار و او ځینې وایي چې د پښتونخوا په غرونو کې و. دغه 15 کاله ګوند ټول دته ورپاته و. لکه بایزید چې اوس خبره وکړه دی به په اخترونو کې راتلی. نو دا کلی په کلی ګرځېدی، پېښور ته تللی، کراچۍ ته تللی، د ګوند چیرې به یونټې نوي یونټې به جوړولې. او یو چا راته ویلې وایي په موټر کې ورسره سپاره له ژوبه تر کوټې تلو، نو کله به په دا ټرکونو لاریو باندې د پښتونخوا ګوند جنډۍ لګېدلې وه، وایي ده به داسې خوشحاله کېدی، وایي ده به ویل ګوره د ګوند جنډۍ پر هر دوم ټرک یا لارۍ باندې لګېدلې دي. یا به کله په اخترونو کې چې به ژوب ته ولاړ نو ملګرو ته به یې غږ وکړ چې د ګوند بیرغونه چې دي دا پر د ستنو باندې ولګوو یا پر کورونو باندې. صحیح. عبدالعزیز خان مندوخیل د عبدالرحیم مندوخیل کشر ورور دی. دی وایي مندوخیل په ډیره سادګۍ ژوند تېراوه او د پښتنو د سیاسي بیدارۍ لپاره یې هر څه وقف کړي ول، ان چې د خپلې کورنۍ مړی ژوندی به هم ورڅخه پاتې شو. دی د مندوخیل په اړه خپلې خاطرې بیانوي. زما نوم دی عبدالعزیز، موږ څلور وروڼه یو، یو دی مصر محمد رسول خان، بیا د دی دی پسې عبدالرحیم خان، بیا معصوم خان، بیا زه یم. اصل کې زه به څلور عام واقعات بیان کړم، نو په دې وجه به تاسو بیا لږ اندازه ولګا شي. زه د اول وار زه ټیچر وم، نو زموږ د کور موږ مصر ډېر شفیق سړی، دا بل ورور هم ډېر شفیق سړی دی، اکه د محمد رسول خان ډېر شفیق سړی. نو هغه لږ کوچنۍ ټیکداري کول، بیا زه ماسټر سم. نو بیا کور ما یو قسم هغه و، یعنې د ګردو هغه و، داسې نه چې زما خو بیرته زما پکښې. نو ده به ما ته وایي ته د میاشتې ما ته 50 روپۍ راکوه، نور پروا یې مه کوه، د جیب خرڅ صرف ما ته 50 روپۍ راکوه. دا رحیم صاحب ویل چې ما ته 50 روپۍ راکوه، نور ته پروا مه کوه. یو دوم دا اهم واقعیت ما په هغه کې د سی ډاکټر بازي چې اوس کوم دی داسې FSC وکړ، د ښه طالب علم و، نو سیټ واخیستی. نو ده ما ته وویل چې ته داسې وکړه چې دی په میډیکل سیټ باندې ما استوه، بیا به نه کې سپورټ. ما ورته ویل الله خو ستا ته پروا مه کوه، شکر ژوندی. ده دا ما ته رسمي وویل چې ماسټر یې کړه، تا ته به دا نور هلکان به دا زموږ وروڼه، موږ ګډ یو کور، موږ یعنې ګډ کور. دا دومه واقعه.
درېیمه واقعه دا د زما وراره وه صدقه نومېدله د محمد رسول خان لور وه نو په وزیرستان کې د دوی مجلس و شاید د رضا د یادې په وزیرستان کې په زموږ نیم کور په کلي کې هغه په هغه شپه باندې مار خوړلې وه نو دی خبر سو دی راغی هسپتال ته انجکۍ مار خوړلې بل ورندیار مو په مار خوړلې وه نو ده ما ته ویل تاسو داسې وکړه انجکۍ یوساسته ښخه یې کاسته لالا ته به سلامونه یایې محمد رسول خان ته زه به لاړ شم هغه مجلس ډېر ضروري دی بل زما وراره و اسلم خان هغه ورځ وه چې بیا زموږ په پارټۍ رضا محمد حمله وسوه هغه ورځ وه اسلم خان مړ سو دا زموږ د مصر ورزوی دی داسې مړ سو نو ده ویل چې یاره دا د خان هم راغلی دی محمود خان هغه جلسه وه ډېره لویه دلته هغه د جمعیت او د هغه د افغان انقلاب حالاتو په حق کې چې کوم دی ده ویل چې زه نن دا جلسې ته پته کږم تاسو هلک یوسئ هلک د 15 کلو موږ وړي هغه هم ښخ دی نه لاړې هدرې ته که نو دی له هلکانو سره ډېر شفیق څلورمه واقعه دا وه چې د بوک هړتال کړی و ایز یې ورور زه ورغلم ده زه ور وغوښتم د شپې پر ده باندې دغه ګارډ والا ډیوټي و زینور پرې شو ما ورته ویل زه ورور یم نو زه ورغلم ما ته ویل ما په دې راغوښتی زه تا ته وصیت کوم په کار دې ته پریشانه نه سي کبراو نه سي مال خیر نو زه ده سره داسې ازاد غږېږم مال خیر ده ویل ګوره دا به داسې وکړي هغه هلکان نجکۍ او ودونه د کور مسایل دا به ما هلته مه پریشانه کړه الله به خیر کړي نو ده ته ما ګپه وکړله ګپه بیا اوږده ده نو ده ویلې چې ما ورته ویل مالې ته خو هم دا د سلیمان خېل چل کوې چې زه د سلیمان خېل چې مړ کېده هلکان یې راوغوښتل راسئ زویانو په ما پسې خیرات مه کوایسته زه د الله جواب کولی شم تاسو دلیل لږه مرئ ما ورته ویل تا د خدای جوړ کړي دا عبدالعزیز خان مندوخیل و چې د رحیم مندوخیل په باره کې معلومات راته راکول رحیم مندوخیل ته رضا محمد رضا د تاریخ د علم کان وایي او کتابونه یې لیکلي دي د دوی کتابونو نومونه که راته وښایي لومړی کتاب خو دا د افغان او افغانستان خو تر دې مخکې انګریزي استعمار او افغانستان او ټولواکي د ده کتابونه دي انګریزي استعمار او افغانستان د ویلو کتاب دی په دې چې دا له احمدشاه بابا یې راواخې بیا وروستی ازمیر خان د ژوب کې چې د انګریز خلاف مقاومت کړی و د هغه تر هغه دورې پورې ذکر دی نو دا د دی پر تاریخ باندې ډېر زیاته ټینګار نو هر څه یې افغانایزډ کول چې خلک خپلې خاورې سره پیوستون وڅي صحیح او بل کتاب افغان او افغانستان انګریزي استعمار او افغانستان یا انګریزي ښکېلاک او ټولواکي دا د درې کتابونو او مقالې هم لیکلي دي او مقالې پښتونخوا په نامه مقاله ده چې دا پښتونخوا نوم څنګه راغلی دی او په دې کې افغان ټکي ډېر ښه ذکر دی چې افغان ټکی له کوم ځایه راغلی افغان یې معنا اسپګان آس پیغوندي صحیح او که وروستۍ برخې ته د دغې خپرونې راشو د عبدالرحیم مندوخیل صاحب د ژوند په باره کې تاسې ورسره ښه ډېر عمر پاتې شوي اوس خو تقریبا د 18 کاله ورڅخه جلا واست خاطره یو یاد یو څه زده کړه چې هغه ته نه بلکل نه مو هېرېږي دغه وروستي ځل چې زه وطن ته تللی وم ژوب ته نو رحیم صاحب هغو شپو کې ناجوړ هم و نو 15 کاله به کېږي داسې 5 کاله مخکې نو زه د کور ته ورغلی م 2 ساعته م خبرې ورسره وسوې ما ویل رحیم صاحب ځینې کتابونه نومونه راوښیه کېدای شي ما ویل بیا زه ناوخته سي نه بیا زه ولاړم هم نه نو دو ماته د کتابونو نومونه خو راوښودل ما ته ویلې چې د تاریخ کتابونه لوله خو د دې تاریخ چې انالیسیز ورته وایي شننه یې کوه څېړنه یې کوه خپله یې د دماغ تر غلبېل باسه چې دا کتاب د لیکلی دی یو تاریخ پوه د څه لپاره لیکلی دی نو ده به دا هر کتاب د کتابونو یو وخت به د په اسلام آباد کې د کوټه کې کتابونه ما چې کتابونه داسې سره کتل هر پاڼه باندې به رحیم صاحب د یو کتاب حواله یا ریفرنس لیکلی او بیا به خپل جواب هم ورته لیکلی و چې دغه کتاب دغه ذکر په پلاني کتاب کې داسې راغلی دی صحیح یعنی تاریخ لوستل صحیح دي خو هغسې منل نه دي په کار نور کتابونه باید ولوستل شي ځکه تاریخ یو طرفه لیکل کیږي اکثر او سبجکټیو وي موضوعي بې طرفه نه وي بې پریواله نه لري ډېره زیاته مننه قاسم خان مندوخیل صاحب درنو کتونکو د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د مرستیال مشر او تاریخ پوه عبدالرحیم مندوخیل د ژوند سیاست او لیکنو په اړه تر دې زیات بحث کیدی شي ځکه چې څه د پاسه 80 کلونو مبارزه هلې ځلې او کار په 20 یا 10 یا 10 دقیقو کې نشي بیانېدی خو د دې ژوندۍ خپرونې وخت پای ته رسېدلی دی موږ له تاسې اجازه غواړو تاسو ته ښه ورځ غواړو په مخه مخه او که د عبدالرحیم مندوخیل صاحب په باره کې څه خاطرې لرئ څه پوښتنې لرئ او یا هم څه درته یادي یا مو د ده کتابونه لوستي او یوه برخه ته نه غواړئ چې نقل کړئ نو کولی شئ چې هغه
پر فیسبوک باندې د تبصرو په ځای کې موږ ته ولیکئ. تاسو ته ښه وخت، ښه شپه او ښه ماښام.